بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. د ابي هريره رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: همیشه د پاره په ایماندار سړي او ایماندار ښځې باندې د ده په ځان، په اولاد او په مال کې مصیبتونه راځي، او په دې مصیبتونو سره د ده ګناهونه معاف کیږي تر دې چې وفات شي او د الله جل جلاله سره یې ملاقات وشي. نو په ده به هیڅ ګناه نه وي، بلکې د ګناهونو نه به بیخي پاک وي. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی او فرمایي دا حدیث حسن صحیح دی.